د طالبانو مشر ملا هیبت الله د اختریز پیغام نه مهم ټکي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د تیر شل کلن اشغال ناوړه فکري او اخلاقي اثرات په ختمېدو دي. فرهنګ، ښوونه، روزنه، اقتصاد، رسنۍ او نورو برخو کې د پام وړ تغیرات راغلي. دوهم، نوموړی ظاهرا په افغانستان کې د دوی د حکومت خلاف وسلوالو فعالیتونو ته هم اشاره کړي او ویلي دي چې ځینې دښمنې کړۍ خپل شونکو خوښونه کوي چې زموږ هیواد ناامنه او د اسلامي امارت امنیتي ارګانونه کمزوري معرفي کړي. دریم، هیواد مو تازه له جګړې راوتی آبادي د ټولو افغانانو مسؤلیت دی، بالخصوص ملت تجاران دي له حکومت سره مرسته وکړي، بل چاته باید په تمه نشو. څلورم، ټولې نړۍ سره مثبت او مؤثرې اړیکې غواړي، خو نه د چا په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوو او نه بل چاته اجازه ورکوو. پنځم، په ټول هیواد کې د مخدره موادو د کښت ممنوعیت فرمان په ښه توګه تطبیقول او د ګڼو معتادینو تداوي لویه لاسته راوړنه ده. شپږم، د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د سوداګرو راټولول، معین مقدار عینه ورته مقررول بل بېساري اقدام. اووم، له پریمانه ستونزو او نړیوالو بندیزونو سربیره مو د هیواد اقتصاد په ښه توګه مدیریت کړ. تیر کال بودیجه مو له خپلو ملي عوایدو څخه تنظیم کړي او سږکال هم. اتم، د ولایتي مسؤلینو د څارنې او مشورې لپاره د عالمانو مخورو مشترکې شوراګانې جوړول. نهم، مسؤلین د دین او هیواد دښمنانو، امنیت تخریبونکو، غلو او جنایي جرمونو پر وړاندې جدي خو د عام ولس سره د نرم چلند اختیار کړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.